نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د پهلوان انسان هر وخت خلق ستاینه کوي، ستایي. څوک په غاښو باندې رسی ونیسي موټر کشي، څوک پر بازو باندې رسی وتړي ټکټر کشي، څوک ستونی ستخ پریوزي پر خپل لس او پر رڼو پښو باندې موټر خیجي، نو خلک ورته حیران وي دا عجبه پهلوان دی. دا دونه دروند موټر، دا ټکټر یا بل څه څنګه کش کړل؟ عجبه طاقت الله ورکړی دی. خبره بلې خواته بونظم، هر جنتي د څو انسانانو طاقت لري، د 40 انسانانو، او هر پیغمبر بیا د 40 جنتیانو طاقت لري، چې ضرب کینو د هر پیغمبر سره د 1400 انسانانو طاقت وي. یو چا سوال کړی دی، وای سليمان علیه السلام یې پلا وویله، روایت کې راځي چې نیوي یا سل نه نیوي بیبیګانې وي یا در دې هم زیاتې وي. دوی ویل چې نن شپه به د ټولو سره کورداري کوم، د هر یوې څخه به الله رب العزت ښه مجاهد زوی راکړي، بیا به د الله په لار کې جهاد کوي. بخاري شریف کې دا حدیث راځي. بل ورځ شاګردان ته تیر سو، یو چا بیا کتاب لیکل دی، په کتاب کې پر صحابه او سوالونه کړي دي. پر سليمان علیه السلام یو سوال کړی دی، پر دا پیغمبر چې د کال تر ټولو اوږده شپه 14 ساعته ده، 14 ساعته که تقسیم کې پر 100 کوروالاو باندې یا پر 300 کوروالاو باندې، دا کله کېدلی سي چې یو انسان دی په یوه شپه د 300 کوروالاو سره کورداري وکړي؟ نو بیا زموږ او ستاسو د علماو څخه او زموږ استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب د دې خبرې جواب ورکړی دی چې د انبیاو سره د 40 جنتیانو طاقت وي، او 40 جنتیان د عادي جنتی سره د 40 انسانانو طاقت وي، او د انبیاو سره بیا د 40 جنتیان وي، 4 ضرب 4 1400 کسانو طاقت. انسان چې څومره زورور یو عمر کورداري جر کولای شي، او بیخي کېدلی شي چې د کال په اوږده ترین شپه کې چې 14 ساعته د یو پیغمبر د خپلو سونو کوروالاو سره کورداري وکړي. بیا جوابونه ورکړي. مې تدبیر په یاد سوله دا خبره چې د پهلوان صفت کیږي، ستاینه کیږي، پلانکی څنګه طاقتور دی. موږ چې کله طالبي زمانه ونو د لاس او بازو زور به معلوموي، یو په موږ کې ډیر زورور، بیا به مرتویل چې یک توله دی، دا د دې اډو کې کلک دی، نو چا به نه سوی راوزارولای. یو انسان د لاس کله کله څوک روبر د سره کې کښکاږي، ته چې ارڅ زور وکړي دا غاډو کې نه سکشلای مکه هغه چې مازی ګویګو چې ستا پر لاسو پنجاب باندې کښکاږي، انسان تباه. ډیر واقعیات د زور او د طاقت ستا، هغه ته بنظم خبره اصلا د چا کوم چې رښتیا هم په تاریخ کې موږ ډیر پهلوانان لرو، غښتلي خلک لرو، خصوصا په ځانګړي ډول په دغه طبقه کې، په دغه جماعت او ټولۍ کې چې د حضرات صحابه کرامو رضی الله عنهم عجب غښتلي او نامي عجب پهلوانان صحابه و. یو د هغو صحابه کرامو څخه او په دغه لړۍ کې چې صحابه کرامو پیژنې، د دوی مبارکینو په لړۍ کې یو هم د حضرت عمر رضی الله عنه ورور دی، زید بن خطاب. د چا ورور؟ د حضرت عمر رضی الله عنه مشر ورور دی زید. تاسو یو څه کیسې به درته وکم، خپل به هم حیران شئ. دا څوک دی؟ چې شي کوي او څه کوله؟ عجب غښتلی و. صحابه کرامو کې یو صحابي اسلام راوړی، د اسلام څخه وروسته بیرته ولاړی، مرتد سو، اسلام یې پرېښوی. بارول پرېږدم جنت را وخت چې مړ کړی مینه. نو زید بن خطاب رضی الله عنه چې د حضرت عمر رضی الله عنه مشر ورور دی، د مکې څخه رالی یثرب مدینه منورې ته هجرت راوکړي، او په سن او سال کې په عمر کې د حضرت عمر مبارک مشر وو. دته ویل کېږي وایي صقر یوم الیمامه. یمامه یو ځای دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه او په خلافت کې په هغه ځای کې د مسلمانانو د کافرانو تر مابین جنگ وس. یمامه هغه ورځ ته بیا یوم ویل کېږي، یوم الیمامه. دته بیا دغه مبارک صحابي ته بیا زید بن خطاب، دا زید رضی الله عنه ته صقر یوم الیمامه ویل کېږي، د یمامه د ورځې د جنگ باز. صقر یوم الیمامه، باز چې کله
ښکار کوي خطاوزي نه، هدف سم ولي، نشان ښه ولي، ژر ورپاوه کېږي نه د کم مرغه او د کم حیوان ښکار چې کوي. او موږ او تاسو پښتنو کې د یو حیوان مرغه ته وایي څرخک، څرخک ورته وایي. څرخک دا هم د چوغکې چې کله په نشان راولي او چې کله تر خپل هدف لاندې راولي بیا ځینې خطا کېږي نه. وایي زید رضی الله عنه چې د حضرت عمر مبارک مشر ورو چې کله به په جنگ کې هر دشمن، هر حریف، هر مشرک او کافر چې به تر خپل نشان لاندې راوستي ځینې خطا کېدی نه. او په طبیعت کې هم دا سخت و، لکه حضرت عمر مبارک د نفاق او د منافقت څخه بد راتلل، د درواغو څخه سخت بد راتلل. ولکه ژوند کوي سم اصولي ژوند وکړي، د یوې ژبې او د یوه زړه ژوند وکړي، د دوو زړو او د دوو ژبو ژوند مه کوئ. دغه شعار یوه ژبه یو زړه. دا موږ چې وایي ایمان اقرار باللسان او تصدیق بالقلب، په ژبه اقرار کوو او په زړه باندې وایو چې الله یو دی، خو یو زړه دی، یوه خبر ورشوه کوو، یوه ژبه ده، یوه خبره ځینې کوو. کله امکان لري چې په یوه زړه کې دوه محبت راسي، د یوې خولې څخه د یوې ژبې څخه د دوې خبرې راوځي، ضد نقیض ټکر خبرې راوځي. حضرت زید مبارک رضی الله عنه چې د حضرت عمر مبارک مشر ورو، بس دغه شعار ول، یو زړه یوه ژبه. تاسې ژوند باید وکړي. مدینې منورې ته چې رالی غزاګانې پیښې سولې، د رسول علیه الصلاة والسلام سره د بدر په غزا کې شرکت وکړي، په اوله غزا کې، په دومه غزا کې شرکت وکړي، په خندق کې شرکت وکړي، حدیبیه غزا او په هغه کې شرکت وکړي. مطلب دا چې هر غزا، هر جنگ ته چې به رسول علیه الصلاة والسلام تیاری وښودله، دی مبارک ورسره و، شاته کېدی نه. هر وخت ټول عمر یې د رسول علیه الصلاة والسلام سره په توره، په سپر، په جنگ، په عارفۍ د خپل دشمن سره تیر کړي، ټول عمر یې داسې تیر کړي. د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه لا نه ورغله، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه و چې د یمامه جنگ پیښ شو، 12 کال د اولی خور میاشت چې کله د مدینې منورې ته رالی، نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته ویله استاو د تر مابین زور ورګلبي. هغه صحابي بیا معن بن عدی انصاری نومیږي رضی الله عنه، ولدی ستا ورور دی او هغه بیا ستا ورور دی. حضرت زید د حضرت معن ورور شو. ما مخکې هم درته ویل چې هر مهاجر صحابي به د مکې څخه رالی، نبی علیه الصلاة والسلام به د مدینې منورې او صحابي ته په لاس ورکړي، استاو د تر مابین زور ورګلبي ده، هر مشکل چې پیښېدی ته به ورحاله. دا مبارک صحابي ورور کې د دې تر مابین اسلامي وروري شروع شوله. دواړه په یو ورځ باندې شهیدان شول. یمامه جنگ چې رالی، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو، حضرت ابوبکر صدیق مبارک رالی پر خلافت د مؤمنانو امیر سو، خلیفہ سو د ټولو مسلمانانو. باره د یمامه جنگ د مشرکینو د مسلمانانو پیښ شو. په دې کې د عجبه کارونه کوي. زه راځم د خبرو ته. حضرت عمر مبارک چې د ورور وو، د سره خورا محبت کوي، خپل مشر ورسره ډېر ورباندې ګران، داسې محبت یې ورسره کوي. هر وخت به حضرت عمر مبارک ویله ما حبت الصبا الا وانا اجد منها ريح زید. هر پلا چې د کښې د خوا سهارنۍ باد راوالوځي، زه د خپل مشر ورور حضرت زید بوی پکښې محسوسوم. بس چې هر پلا باد راسي، زما پزې ته داسې بوی راسي لکه د حضرت زید رضی الله عنه. ډېر محبت یې ورسره درلودی. او دی مبارک حضرت زید مبارک په قد باندې اوږد هم وو چې موږ جګ ورته وایو، معلومېدی هر چا ته به معلومېدی. خو چې کله دی مبارک په شهادت ورسېدی، حضرت عمر رضی الله عنه ډېر غمګینه شو. باره دا خبره وکړله، ول د هر پلا چې د کښې د خوا باد راسي، ما ته د حضرت زید بوی راځي، د هغه بوی پر ما باندې راځي او زه په پوهېږم. د احد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارکان شهیدان کېږي، وینه تویېږي، تورې چلیږي، سپرونه وي، یو د بل اتفاق سره شروع ده. دی مبارک حضرت زید رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام سره په څنګ کې روان دی، جهاد کوي. حضرت عمر مبارک قرباني پیښ شو، ول دا زما زغره واغونده، جنگ خو بې له زغرې نه کېږي، نو ته څنګه بې له زغرې څخه جنگ کوې؟ لکه موږ چې اوس یو چا ته وایي بې له چانټې څخه، بې له خوله څخه، بې له خولۍ، بې له بوټو څنګه په چمبلانو کې ته جنگ کوې؟ باره ده ورته وویل یا زغره ستا نه اغوندم. حضرت عمر مبارک ورته وویل دا زما زغره واخله وایغونده. ده ورته وویل یا نه اغوندمه، د کم شي چې ته تمنا او ارزو لرې، هیله لرې چې په شهادت ورسېږې، د هماغه شهادت لپاره زه هم جنګېږم، زغرې ته ضرورت نشته. نه حضرت عمر زغره واغوستل، نه حضرت زید زغره واغوستل، دواړو څه پاتې شول. صحابه کرام پسې څوک نسي رسېدلی. ما یې وخت بل وخت کوم کیسه درته کړې، او دا ډېر وخت زه کوم. دا اوسنی جهاد چې وسو، نو دلته ډېرو کسانو به داسې شاید ویله، خو یو چا کیسه کول چې موږ داسې وویل چې زموږ د وخت شاید قربانۍ په بل وخت کې نه تېر شوي.
کفارو ته شکست ورکوي او پلانکی د اوس وخت قربانۍ چې څوک خپل ځان لوله پکوي هر څه کوي داسې قربانۍ. نو هغه څوک وایي د شپې مې خوب لیدی چې رسول علیه الصلاة والسلام یو جیپ رقم موټر چلوي، موږ ورباندې پیر سو او موټر په خټو کې بند وي، نو د شا د خوا ډیکا ورکوو او پورې وهو یې چې د خټو څخه دا موټر ووځي. نه وځي. که ګورو د صحابه کرامو یو جماعت رالی، یو ټولۍ رالل صحابه کرامو چې وی کتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موټر چلوي، ډیکې ته ضرورت نه دی پیدا کړی، ټایرو ته خپل سرونه کښېښول. ول چې سهار راکښېنستو بیا مو ویل چې نور به هیڅ کله موږ دا نه وایو چې زموږ رقم قربانۍ بچانې ورکړي. صحابه کرام عجیبه قرباني ورکړي. یو داسې قربانۍ چې د لیرې څخه هغه د ټک کېږي، د هوا څخه ټک کېږي، امکان لري چې ځان ګوښه کړي، امکان لري چې دغه د مردکو د نشان څخه ځان ایسته کړي. یو دا چې مخامخ په توره جنګ کېږي، دا ډېر نامیتوب دی. د بیان اوله خبر خو په یاد دی روي، خو بیانه دا ډېره پهلواني ده. د داسې پهلوانانو باید ډېر صفت او ستاینه وسي. دغسې پهلوانان هر وخت باید د خپلو بچانو او د خپلې کورنۍ په مخ کې د دغسې پهلوانانو ستاینه وسي. او کله کله په خپلو کورو کې سرخان چې اوار سي یو بیان اوري د صحابه کرام چالانه کې، تر څو چې ډوډۍ ختمېږي یو بیان هم دته ختمېږي. هم به ستا ثواب، هم به د کورنۍ تربیه. ته خو وخت نه لرې، سهار دکان ته وځې، ماښام ورځې، ماښام ستړی چای څښې بېدېږې، سهار بیا چای څښې بیا وځې. دا به د کورنۍ تربیه هم به ستا ثواب وي، هم به زما ثواب وي. څه به پېښه سي؟ هېڅ نه پېښېږي، هېڅ نه پېښېږي. ستاسې خویندې زموږ خویندې، ستاسې مندې زموږ مندې، ستاسو د کورنۍ کشنۍ زموږ د کورنۍ کشنۍ، ستاسو د کورنۍ مشر زموږ د کورنۍ مشر، زموږ سره او سترګې یاست. الله اکبر کبیر. ازغره وانه غوستله ولیانې اغوندمه. د یمامه په جنگ کې چې کله جنگ د مسلمانانو د کافرانو پیښېدی، په دغه وخت کې بیرغ د مسلمانانو د حضرت زید مبارک سره و، او بیرغ شعار دی که بیرغ لاندې سو په دې پوسی چې مسلمانانو زړه لویږي. یو که امیر ولاړی میدان یې پرېښوي، جنګ یې نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوه لویه ګناه دا ده چې یو مزدحفه فرار سي، د جنگ په وخت کې تېښته. دا رسول علیه الصلاة والسلام په حدیثو کې بده بللې ده. بیرغ کښته سو، د جنگ د میدان څخه څوک وتښتېدی، امیر میدان پرېښودی، د مامورینو زړه لویږي، بالا جنگ نشي کولی. وایي د مسلمانانو بیرغ د حضرت زید رضی الله عنه سره و، او بیا بیرغ ورسره و، کرار روانو، د دشمنانو په صف ورننوتي ان تر دې چې جنگونه یې کوله. اخر شهادت ته رسېږي. دا کیسې ته راځم. خو هېڅ کله یې د کافرانو سره نرمه رویه نه کوله. الله په قرآن کې د مؤمنانو یو صفت دا ذکر کوي: اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مؤمنان پر کافرانو ډېر سخت او په خپل مابینځ کې ډېر زړهسوانده وي. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانه. د مؤمنان صفت دا دی چې کله فارغ سي سجدې اوږدې، چې کله فارغ سي رکوع کوي، چې کله فارغ سي لمنځونه کوي. او لمانځه کې هدف څه شي وي؟ لمانځه کې هدف دا وي چې د الله رب العزت فضل، د الله احسان، د الله په خوشنودي، د الله په رضا پسې وګرځي. د لمانځه هدف دا دی. لمونځ موږ د پریکټیس لپاره نه کوو، نه د تمرین او مشق لپاره کوو. چې ساینسي فایده لري باید رکوع نه اوږده وکم، ساینسي فایده لري نو باید اوږده سجده اوږده وکم. یا رسول علیه الصلاة والسلام اوږده سجده کوله، اوږده رکوع کول، اوسته اوږده سجده کوه، اوږده رکوع کوه. اسانسي ګټې خپل راځي. اول ګټې ما مخته کوه چې بیا منځ وکړي، اول منځ سم کوه، ګټې خپل راځي. وای بیرغ د سره و چې کله دای په شهادت رسیږي. د شهادت واقعه ورسته درته وایم. د ابو حذیفه یو مری و سالم په نامه رضی الله عنه، هغه بیرغ راواخستی او په دغه وخت کې مسلمانان یو څه تیت او پرکس ولا ډېر جنگونه وسول، شهادتونه هم رااله. حنیفه په نامه چې یو قوم دا غالب وسوله. په دغه وخت کې نور مشرکین او کافران هم و چې غالب وسوله. وای صحابه کرام یې خو بلی خاطر ولاړل. حضرت زید مبارک چې ډېر پهلوان انسان و او ډېر غښتلی و چې د حالت یې ولیدی، یوې خو بلی خاطر صحابه کرام زی باروي په غټ اواز یې دا وویله: اللهم انی اعتذر الیک من فرار اصحابي. رب العزت زما د ملګرو په فرار او تیښته کې زه معذور یم، زه تا ته عذر پېښوم. سخته مقابله و د مشرکینو سره، هم رقم اسباب و. صحابه کرام په شهادت ورسوله او ډېر په شهادت ورسوله. حتما مسلمانان وي، بشر وي. یوې خو بلې خواته چې ولاړل. حضرت زید مبارک چې دا صحنه د امامه ولیدله، د جنگ
دغه صحنه په دغه ورځ چې ولیدله باره الله رب العزت ته دعا وکړه اللهم اني اعتذر اليك من فرار اصحابي وابرأ اليك مما جاء به مسيلمه ومحكم اليمامه او رب العزت د هغو ټولو کارو څخه بیزار یو چې مسیلمه د نبوت دعوه کړې ده دغه څخه موږ بیزار یو او د سره مرستیال محکم هم د نبوت دعوه کړې ده دغه څخه هم موږ بیزار یو او دغه صحابه کرامو تیښته او فرار رب العزت را معاف نور موږ د دې لپاره میدان نه دی پرېښی چې موږ د مسیلمه دغه دعوه منو چې د نبوت دعوه کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام ویله او زما وروسته به خلک د نبوت دعوه وکړي مسیلمه پیدا سو زه نبی یم او یمامه کې دی هم مسیلمه د نبوت دعوه یې کړې وه خپل ملګري ورسره او د صحابه کرامو سره په کم نیت جنګ کوي په کومه عقیده جنګ کوي ول په موږ کې مسیلمه نبی سته او دا صحابه چې راغلي دا ملګري دا ناحقه دي نو څنګه ټینګ جنګ به یې کړی سخت جنګ یې وکړي الله اکبر کبیره ورسته ورمخته سو سالم رضی الله عنه چې کله بیرغ واخیستی باره مسلمانانو صحابه کرامو حضرت سالم رضی الله عنه ته چې د ابو حذیفه مری ورته ویل ای سالمه موږ پر تا بیریږو داسې نه چې پر تا باندې حمله وسي باره حضرت سالم رضی الله عنه عجب خبر ورته کوي فقال بئس حامل القرآن انا ان اوتیتم من قبلي زه د قرآن کریم حامل اورونکي بډیر بد وي زه بډیر بد یم کچیر زما وړاندې تاسې رااله زه به در مخه یم تاسې به راپسې یاست روان سو هر صحابي په هر دننګ او د جنگ په میدان کې به پیش نو هغه مخکې خبرې ته راځم الله اکبر کبیره حضرت زید مبارک رضی الله عنه درته ویل چې د امامت جنگ شروع سو په اول سر کې صحابه کرام یې خو بل خواته و د سشد جنگي تاکتیک لانو د شه زوروره حمله لا پر کافرانو نه و د دې څخه وړاندې نبی علیه الصلاة والسلام ویلی و ول یو سړی داسې ستا چې اطراف هم غاښونه ډېر غټ دي او په جهنم کې ټولو صحابه کرامو په تشویش کې و چې دا سنوي چې دا خو د کفر علامه ده نبی علیه الصلاة والسلام ول پتاس کې به داسې یو څوک پیدا هر صحابي بیل دی هر ابو هريره مبارک مبارک راضي وای ټوله بدن جریږي دی ولاس نه خدای نه کړدا زنه اوس وخت خدا سي چې هر څومره د بیري خبرې چاته وکي پر ځان نه برابرې وای دا پلان کې داسې کې دغلا خبره وکړه دروا خبره دی وکړه هیڅوک پر ځان نه برابرې چې دروازه نه بس پر ابل یو راړي صحابه کرامو دا عادت درلودي چې نبی علی اسلام ویلو داسې څوک پیدا کیږي چې غټ غاښونه د غټ غاښو څخه مطلب دا دی چې د نبوت دعوا وکي او مرتد کیږي به او څبکی او په ور کې په جهنم کې به هر صحابي دا فکر کوي داسې نه وي چې زين ریږ د صحابه کرام په دغه وخت کې وای د صحابه کرامو چې اسلام راوړی یو صحابي رجال نوم دی رجال د عنفوت زوی مرتد سو اسلامي به تفریح شوی چې مرتد سو ځینې وای نوم یې نهار بار قرار ولاړی د مسیلمه سره چې د نبوت دعوا یې کړې واله تو سره ځای سو دلته صحابه کرام په تشویش کې سوره ولعجب ده دغه رجال چې زموږ سره ملګری صحابي وو د رسول او د مسلمانانو په هر راز خبر دی دا ولاړی کافرانو ته زموږ ټول رازونه ورته وای خطرناک خدای دی خطرناک مسلمان نه دی ځکه چې هغه د وخت خون کافر وو او د کافرانو سره لویسي وو د نبوت دعوا یې وکړه خطرناک دغه دی چې اول مسلمان ورسته مرتد سو زموږ د مسلمانانو په ټولو حالاتو خبرو اوس بنو مسلمه ته زموږ خبرې ټولې وکي هڅه نه چې موږ ته تکلیف پیښ کی صحابه کرام بیا لږ غونډي ورخطا سول الله اکبر کبیره او بیا ځینې صحابه کرام ویله ولدغه رجال چې صحابي او زموږ ملګری وو دا ډېر غټه فتنه ده تر هغه مسلمه چې د نبوت دعوا یې کړې ده نو په دغه وخت کې چې د امامت جنگ شروع او د اولنی حالات و مسلمانان یې خو بل خواته تلله حضرت زید مبارک مخور باندې راواله یا ایها الناس یا داسې ورته ویل ایها الناس ای خلکو عضوا علی اضراسکم تاسې خپل غاښونه ټینګ کړئ پر خپل هدف باندې ټینګ ودرېږئ واضربوا فی عدوکم او خپل تور ستاسو په دشمن کې وچلوئ وامضوا قدما شاته مرازي مختزي او بیا ورته وایي قسم اخلي والله لا اتکلم حتى يهزمهم الله فالله قسم تر هغه وخت زه خبره نکوم تر څو چې الله ودغه کافرانو ته شکست نه ورکړي او یا تر هغه وخت زه خبره نکوم چې زه شهید شوی نه یا به زه شهید کېږم یا به الله رب العزت د امامي مشرکین او کافرانو ته شکست ورکړي ونزل من فوق الربوه عاضا على اضراسه واذا لولي تپې څخه راکشته سو قسم یې وخت زه خبره نکوم وای غاښونه داس ټینګ نیولې و خبره بالا نه کړي زام من شفتيه شنان ټینګ شونډې پر بل کې شو نه خبره چا سره نه کوله لا يحرك لسانه جبه هم نشوره ولا بهمسن باره
حرکت جیب تنور کوي، خبره نه کول، غاښونه د غاښو څخه نه جلا کول، شونډې د شونډې څخه نه جلا کول. قسم یې کړی و تر څو چې دغو کافرانو ته الله شکست ورنه کړي، زه شهید کېږم تر هغه وخته زه خبر نه کوم. وایي راکښته سو، توره یې راواستله او د کافرانو په صف ورننوتی. په دې وخت کې مسلمانان صحابه کرام ډېر شهیدان شوي دي. وایي ورننوتی، هر څوک چې مخ ته ورته راځي هغه مړ کوي، هر څوک چې مخ ته راځي هغه مړ کوي. د هغه صحابي چې اول صحابي وروسته مرتد سو او صحابه په مابینځ کې ویلي و چې دا فتنه ده او ډېره لویه فتنه ده، تر هغه مسیلمه چې د نبوت دعوا یې کړې ده رجال، ولهغه به مړ کوم، تر هغه وخته پورې نه راځم نه خبره کوم. ولاړې هر څوک چې مخ ته راځي هغه مړ کوي، هر څوک چې مخ ته راځي مړ کوي، هر څوک چې مخ ته راځي مړ کوي. په توره جنګ کې ازما د بیان اوله خبره خو په یاد ده، دغسې پهلوانانو صفت باید وسي. ورننوتی، په صف کې روان دی. یو وخت یې پر رجال چې مخکې صحابي وروسته مرتد سو سترګې ولګېدلې، قرار ځان ورته برابري، ځان یې ورورسوي تر هغه ځایه، ځان چې تر هغه ځایه ورورسوي د شا د خوا څخه یې وار ورباندې وکړي او پر دې کلګي ووالئ، سر یې 2 ځایه سو، شاته راچپه سو. په دغه وخت کې چې دی حمله ورباندې کوي، حمله یې ورباندې وکړله، هغه یې مړ کړي. د مسیلمه هم ورخطا سو، محکم چې د مسیلمه معاون و هغه هم ورخطا سو، او ټوله د یمامه لشکر ورخطا سول، مشرکین ورخطا سول چې هغه زموږ د ټولو سرغنه سړی او د رسول په اسرارو په رازو خبر سړی، د مؤمنانو په راز باندې خبر سړی، رجال هغه هم مړ کړي. نو موږ چیرې پرېږدي؟ په دا وخت کې باره بیره د مشرکینو په زړه ننوتله، مسیلمه هم ورخطا سو. دلته باره پر د مبارک باندې حضرت زید مبارک باندې یو بل چا حمله وکړل، ابو مریم حنفي. دا وخت له اسلام نو راوړی، حمله چې ورباندې وکړله د مبارک په شهادت ورسوي. حضرت زید مبارک رضی الله عنه یمامه جنگ چې تیر سو، د حضرت ابوبکر صدیق مبارک خلافت چې تیر سو، حضرت عمر رضی الله عنه خلافت چې رالی، په دا وخت کې ابو مریم حنفي اسلام راوړی و. کله د خپل ورور قاتل ابو مریم ولیدي، چا ولیدي؟ حضرت عمر. د چا قاتل و؟ د ورور د حضرت زید مبارک قاتل ابو مریم یې ولیدي. باره ورته ویله چې ولیدي زما ورور رامړ کړي. ورته ویله ابو مریم ورته ویله، عجبه ښه خبرې ورته وکړله، ولیا امیر المؤمنین. په دا وخت کې خو نو اسلام راوړی ابو مریم رضی الله عنه، ولیا امیر المؤمنین، ای د مؤمنانو امیره، ان الله اکرم زیدا بیده، الله زما په لاس تا ورور حضرت زید مبارک ته شرافت او عزت ورکړي. خو شهادت مرتبه د په لاس ورسېدله. ولم یهنی بیده، او الله رب العزت بیا زه د لاس څخه د بې عزتۍ وساتلم چې د په لاس به بې عزته سوی نه یم. د حضرت عمر مبارک پوښتنه وکړه چې په دغه ورځ باندې چې تاسو زورور سولاس وروسته مسلمانانو جنگ در سره شروع کړي، څو انسانان مړه سو پتا کې؟ دی ورته وایي تر 1000 زیات انسانان په مشکل مړه سول، تر 1000 زیات انسانان مشرکین او کافران په مشکل مړه سول. بیا حضرت ابو مریم حنفی رضی الله عنه ورته وایي په هغه وخت کې خو ستا ورور حضرت زید ما مړ کړي او زما په لاس باندې د شهادت مرتبه ته ورسېدی، زما په لاس الله رب العزت د ته عزت ورکړي، خو الله رب العزت ماته د کلمې او د شهادت د کلمې توفیق هم را نصیب کړي. وای دا خبره چې حضرت عمر واورېدله خوشاله سو. بیا هغه ورورګلي ورسره شروع کړله لکه ابو مریم چې د ورور وژلی لانی. دلته علما وایي زموږ په زمانه کې یو چا که غلطي وکړله وکړله وروسته یې توبه وایستله، نو بیا ورورګلي ورسره کوه. د هغه شرابي په سترګه مه ورته ګوره، د هغه بدکاره انسان په سترګه مه ورته ګوره، د هغه غله په سترګه مه ورته ګوره، او د هغه غلط همسایه په سترګه مه ورته ګوره. خو ټوله غلط عادتونه یې پرېښول، غلط کارونه یې پرېښوله، بیا په ښه سترګه ورته ګوره. حضرت عمر چاته؟ د خپل ورور قاتل ابو مریم رضی الله عنه ته چې اسلام یې راوړی، بیا په ښه سترګه ورته کتله. الله اکبر کبیره. ما مخکې درته وویله حضرت عمر مبارک د خپل مشر ورور حضرت زید مبارک رضی الله عنه سره ډیر محبت درلودي. چې کله دی مبارک حضرت زید مبارک په شهادت ورسېدی، وایي حضرت عمر مبارک ورته ویل چې رحم الله زیدا، الله رب العزت چې پر حضرت زید رضی الله عنه باندې ورحمیږي. سبقنی اخي الى الحسنیین، زما پر ورور دی الله ورحمیږي. زما ورور په 2 شو کارو کې تر ما مخته سو، یو اسلام تر ما مخ راوړي او بل تر ما مخ کې شهید هم سو. بس قصد یې پکې دی لکه موږ چې په اسلامي علومو کې په چا کس کوو، دی تر ما مخته سو، ژر څخه فارغ سو، ملا سو، ژر څخه مفتي سو، ژر امام سو، مې نا وخت سبقان شروع کړ، تر ما ژر ملا سو. حضرت عمر مبارک قصد کوي او سبقني اخي الى الحسنيين، په 2 شانو کې زما ورور تر ما مخته سو. اوس نو ځوانانو په کوم شانو کې مقابله کوي؟ دا ستاسو په فیسبوک کې، دا ستاسو په سوشل میډیا کې، په کوم شانو کې خلک په سیلفي عکسو کې ډېر مقابله سره کوي. عجب عکس واخستي، عجب واخستي، عجب واخستي.
هر څوک یو ګروپ لري، هر څوک یو جماعت ټولۍ لري، یو د بل مسابقه سره وکړي چې راسي زموږ پانډیوالانو کې به هیڅوک لمونځ نه قضا کوي او په جماعت به یې کوي او قسم وخت به یې کوي، په دې درو شانو کې مقابله سره وکړي، سبقت سره وکړي. د اوس وخت په ټولو ځوانانو ته دغه صحابه کرامو په قصو کې قصې دي. د مبارک ویل زما ورور په دوه شانو کې زما در مخه سو، تر ما در مخه اسلام راوړي او زما تر مخه شهید سو. یو بل څوک بیا و متمم بن نویره، دا غورور بیا مرسی و متمم بن نویره، د شاعر و د ورور مرسی و. د ورور د مړینې په باره کې یو څه شعرونه ویله. حضرت عمر مبارک چې د متمم شعرونه واورېده چې د خپل ورور لپاره یې وایي مرثیه وایي، باری ورته کاش کې چې زه شاعر وای ما به د خپل ورور حضرت زید لپاره شعرونه ویلي وای. د شاعر متمم ته وایي که زما شعر زده وای نو ما به د خپل ورور حضرت زید مبارک په باره کې شعر ویلی وای. رایادیږي هر ګړی او د ستاینه به په شعر کې کولای. شاعرانو ته خبره ده چې ګوري د ګودر او د خالو د پیکیو د دې شانو ستاینه مکوي، د اسلام او د قران او د مذهب او د دې ستاینه ډیره کوي په خپل شعر. دا څه شعر دی چې ګودر التسو او بال تولاړي لیلال تولاړه له مجنون التولاړه، دا څه شعر؟ شعر خو د رسول علیه الصلاۃ والسلام مبارک دی، یو عالم په بارک وای، د صوفي او دیندار دا استاد المنزه طریقه په شعر کې شو وای. الله اکبر کبیره. متمم شاعر باره حضرت عمر رضی الله عنه ته مخ راواړی ورته ویل کزما ورور پر دغه لار باندې تللی وای لکه دا ستا ورور چې پر اسلام باندې ولاړی نو ما به اسکل غم نه وای ور باندې، ستا ورور خو پر اسلام باندې ولاړی، ای عمر غم مور باندې کوي رضی الله عنه. کزما ورور پر دغه لار باندې تللی وای لکه ستا ورور چې پر اسلام تل دی حضرت زید مبارک نو ما به هیڅ کله غم نه وای ور باندې کړی. بار حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویله ما عزانی احد باحسن ما عزیتنی به، عجب شه دلاسای دی راکړه، تر اوسه پورې اچا داس دلاسای نه ورکړي، دا شاید دلاسای ورکړه. بلته علما وایي کله چا مړینه وسوله څوک شهید سو دلاسای ورکوي، په شو طریقو سره دلاسای ورکوي. د مبارک حضرت زید مبارک چې شهید سو نو بیا په یمامه کې شخص هغه ځای کې ډېر صحابه کرام شخص وله. د یمامې خلکو پر ټولو صحابه کرام باندې ګمبتې جوړې کړلې، زیارتونه یې ورباندې جوړ د دې لپاره چې د دې زیارتو څخه برکت حاصل شي. موږ چې زیارت تورځو د عالم، د مرشد، د شیخ، د ښه سړي، د عابد سړي، د رجاتي سړي، د خپل مور او پلار د تبرک لپاره. تبرک څه معنا؟ برکت ځینې حاصل کو. دا زموږ استاسو په مذهب کې روا کار دی. صحابه کرام چې د امامه په جنگ کې شهیدان سول، د امامې خلکو ګمبتې ورباندې جوړې کړې چې تر څو نور خلک یې وزارت ته راځي برکت حاصل شي. وای پر حضرت زید بن خطاب د حضرت عمر بن خطاب پر مشر ورور باندې هم ګمبته جوړه سوله. محمد بن عبدالوهاب نجدي چې کله پیدا سو اول یې په خپل لاس باندې د حضرت زید مبارک ګمبته ولاړول. دا موږ چې وای وهابیان خپل محمد چې د عبدالوهاب زوی دی او د نجد دی، نجدي ورته ویل کیږي، محمد یې نوم دی، د عبدالوهاب زوی دی. دا ګمبت یې ټوله ونړولې او په خپل لاس یې د حضرت زید بن خطاب چې د حضرت عمر مبارک مشر ورور په خپل لاس یې په خپله د ګمبته ونړول. علما وایي زموږ په کتابو کې لیکلي دي، علامه شامی صاحب لیکي رد المحتار وایي د ښه سړي پر قبر که ګمبته جوړه سي پروا نه لري، او د شیخ پر قبر چې ګمبته جوړه سي پروا نه لري. د یو عالم، د یو عابد، د یو ښه مجاهد، د یو ښه غازی، د یو ښه شهید پر قبر چې ګمبته جوړه سي پروا نه لري. محمد بن عبدالوهاب نجدي اول په خپله د حضرت زید بن خطاب ګمبت ورونړول. اوس نو څه فکر کوي؟ ځینې به وایي چې وهابیان به زموږ د مذهب دوستان، یا دوستان نه دي، د مذهب دشمنان اصلا دوی دي او د دوی رد هر وخت موږ کړی وو، مخکې اوس یې هم کوو، بیا یې هم کوو. خپلو ملګرو، خپلو شاګردانو، خپلو رفیقانو، دوستانو ته هم وایو چې څوک د مذهب مخالف و قطعا دوستي مو ورسره کوه، هېڅ کله شناخت مو ورسره کوه، هېڅ کله ناسته ولاړه مو ورسره کوه، لرې ځینې شوره، لرې ځینې ګرځه، شناخت و تعلق یې ټول ورپرېږده. دا زموږ او ستاسو په ښار کې پر ډېرو مبارکینو اولیاء او علماو باندې ګمبتې جوړې دي او که یا پر پیر مولوي صاحب باندې ګمبته جوړه ده او که یا زموږ او ستاسو د کندهار مشهور عالم مولوي عبدالحبیب اخوندزاده رحمه الله تعالی پر هغه ګمبته جوړه ده او که یا زیارت ته ورغلي یاست و دا جوړې دي، دا ناروا کار نه دی. او پاتې سو اخرنۍ خبره یو چاته به سوال پیدا کېږي چې دا جاغاس مبارک پر قبر باندې ګمبته ولې نه ده جوړه؟ شریعت کې روا کار دی، خو جاغاس مبارک توصیه داوه چې زما پر قبر باندې ګمبته مه جوړوي. دا د چا خپل توصیه ای، د چا خپل حال وي، خپل شخصي حال بیانوي. کتابو کې راځي وای پر کم قبر چې باران کیږي هغه شي، کم قبر چې باران کیږي هغه شي. دا به جلا علمي مسلې دي، علمي مسلې که سوال درته پیدا سو بیا راځي د ځان عباره خلکو ته مه وایاست، بیا پوښتنه کوي چې ښه کره معلومات حاصل کړله بیا چاته وایاست. دا و حضرت زید بن خطاب
رضی الله عنه الله دې پر قبر باندې انوار ووروي. الله رب العزت یې دغه ناستې ثوابونه د هغه مبارک روح ته ورسي. الله دې د دوی مبارکینو پرې او د دوی مبارکینو په برکت زموږ د ناستو کسانو او د ناستو کسانو د قریبانو د لیر او د نږدې ټولو مشکلات راحل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب العزت تا دعاوی قبول کړلې، ستا شکر ادا کوو. لله الحمد، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. رب العزت کومې اوبه چې تا د اسمان څخه نازلې کړلې په دغو اوبو کې برکت واچوه. خدای پاک په دغو اوبو کې مندو، شیلو، رودو کې وبهېدلې، ویالو کې وبهېدلې. رب العزت په دغو اوبو کې برکت واچوه. خدای کم کسان چې د آباد کال لپاره 150 ملي متره باران شي، خدای پاک ته هغه ذات چې په یو څاڅکي ټوله کال آباده. رب العزت په دغه سوي باران باندې ټوله کال آباد. افغانان ټوله په سوکاله کا، بزګران په هوساک، مالداران په هوساک، باغوانان په هوساک، کښتګر په هوساک، د باغوانو د باغچو مالکان په هوساک، عام ولس د صحرا خلک په هوساک، د ښار خلک په هوساک. رب العزت په دغه تکلیف او غم څخه چې تعالی کړلو همیشه مو د ښکارا او پټو غمو څخه لري وساته. رب العزت نور هم د خیر او د عافیت د رحمت بارانونه را باندې وکړه، د برکت بارانونه را باندې وکړه. خدای پاک راغلي کسان را وبخښه، دوی وبخښه، د دوی مور او پلار وبخښه، د دوی قریبان وبخښه. خدای پاک څوک چې وفات شوي دي د دغه حاجي صاحب محترم پلار وفات شوی دی، رب العزت ورباندې ورحمېږي، درجې لوړې کړه. چا چې زموږ قدر وکړي رب العزت قدر یې وکړي، چا چې زموږ خدمت وکړي خدای په دنیا او آخرت کې ښه کړي. د ځوانان چې ناست دي، سپین ږیري مشران ناست دي، خبره یې واورېده، خدای ستا د رضا لپاره په دنیا او آخرت کې عوضونه ورکړه. مشکلات یې ورحل کړه، قرضونه یې ادا کړه، مریضانو ته شفا کامله عاجله مستمره ورکړه. خدای پاک اسلامي حاکمان پر سمه لاره روان کړه، د ښو خبرو د ښو کارو توفیق ورکړه. اوسنی اسلامي نظام مستحکم ولره، باقي دائم ولره. خدای پاک هغه کارونه په دوی وکړه چې ته په خوښ یې، د هغو کارو نیتونه د دوی سره پیدا کړه چې ته په راضي. خدای پاک موږ ته د هر وخت د اسلامي نظام د شکر توفیق را نصیب. خدای پاک چا چې زموږ سره په دې مرکز کې، جامع مسجد کې، په دې نعمانیه نقشبندیه اسلامي مدرسه کې هر ډول مرسته کړې ده، تور باندې اګاهي، مالی او ځاني، د دست، د زبان، د سترګو، هر ډول ښه مشوره یې را کړې ده. جنت الفردوس یې ځای کړه، د رسولانو په ډله کې راپورته کړه، د شهدا او صالحینو په ډله کې راپورته کړه. رب العزت زموږ ټولو مریضانو ته که په سفر تللي دي، که کور دننه وي، زما فامیل وي، زما کورنۍ وي، د راغلو کسانو کورنۍ ټول ته شفا ور نصیب کړه. خدای پاک زموږ د ټولو اولادونه پر هدایت کړه. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار.